څه خیر دی هغه شي خیر شه څه خیر څه شه دا ټول کارونه به زه کومه داسې کار دی که نه خبرکې ورته راپاسه یا د سهار وختي به دې کړو یا به دې مازدیګر کړو دا خو سور نور دی که نه نو څه وکړمه چې زه یې نه کوم څوک به لګوتې وړي یا مې یو بس خو تا ورته په خوله باندې ویلي دي یم چې الله پې جارو راوستې که یو خبره ته کوم دی خفه کېږه مه چې ته کله د بل خیال ساتې که نه نو ستا به ساتي نو زه څه وکړم زه یې نوره په سر وګرځومه کارونه خو ټول د ما لور او زه کوم که نه السلام علیکم خیر شاکر استاد دی خیر خیر دی علیکم السلام خیر دی میرا جان څنګه دی شکر دی خیر بس وخت ساعت تیریږي څنګه دې راپېښه وکړه یاره بس من که راشي یو وړه شانتې خاجي را روانه ده روجه ورته خورا مهرباني الله روجه خورا روجه خورا ها خاجي را روانه ده او که نه هلکه لږ ورته ګرم کړه نه نه شو شو هلکه لږ ګرم د موږ ځای ته راشي موږ داسې بېنوا نه پرېږدو بس ګوره من ته منظوره ده که نه ګوره ستا څه کوي روجه ورته لږ ګرمه کړه ها نو نه بس نور به کور دي صرف زرارم ده که نه ها یاره خیر دی که نه خیر دی ګوره دا ګوره زما د کور خلک دي د کور د بارې خو نه دي که نه د کور خلک دي چې بیا کور ته سړی هم ګوري که نه چې دا کور کیو وای وای چې تاسو که سړیتوب راځي که نه نو پیمان چې مشران به مري ښه زه یم چې مړ شي نو ښه ده ټول کارونه د ما په سر د چونېګانې مې وکړي خاړې مې وکړي دا ټول کارونه به زه کوم یوازې یم نه خفه کېږه مه که نه خاوند ته ووایه خبرې کوي خاوند به مې ویلې کوي دا بو به الله چې ته مرداره که د خیر سره به دا به ټول تیارې ته یخپیره غوندې کړي نو خاوندان تاسو له څه وکړي بار ته د کارونه وکړي په کور کې د کارونه وکړي خو تاسو ښځې وې نو دا خولې ښځورې نه خو ښځې نه یې که نه زه شکر د ښځه یم په ښه سړیتوب را واده شوي ما خو مټي زره تښتېدلي دا خو کوټې کار بیا دې څه چغې شروع کړي دي د برکندي خلک دې ودرول په ځان باندې زه یم چې دلته لسپیکر ولګوم او په لسپیکر کې خبرې وکړم ویم شرمېدلې ښځې ویم دا جګونه نه موږ دا خبره سره ته ولې نه حل کوې نه زه تاسو سره یم که نه هسې تاسو جګړه ده پس ویم پسه دا دې نه تپوس کړه چې پسه باندې ده نو خو د اختر خبرې خو ختمې شو که نه اوس پسه ده دا ګوره د لاسونو نه مې څه جوړ شو تا خو میک اپ کړی ده ته به یې کړه چې ته پرون را واده شوي یو دا مخ ته په دې خټو ولړه د ما خو ټول مخ ګنده شو په خټو او په لوټو باندې دوی ما ته ویلي دي نو ما وی که نه چې څه ریټ پکوو ګوره موږ خو ګوره ویرایټي مختلف چې که نه موږ سره چې کوم دی د غټ روج دیږه د 25,000 نه واله چې لاندې راځي د 15-10 پورې میلاویږي بیا چې کله دې نه موږ اډوانس دیګ پخو نو کې بیا غوښه سیوی که نه نو د 30 نه 35 پورې هغه مطلب د وی آی پي خلک وړي نو ته کومو کې راځې خو پړاو کې وی آی پي کې دا زه خو دواړو کې راځم شاګرد ته لږ اواز وکړه رايه لګا دا لګو ولي خیر ما دا ګوتې کې واچو زه به کور ته یوسم او والله ښه وابه نو خبره دا وکړه نه چې ما ما سره لږه ګزاره وکړه نو روزه د کار ستاله که مطلب دې کم ریټ ولګي ما څه وایه که زه خو یم چې داسې دی یو ما ته خیر دی لکه غوښه مې یاده کړه مې هم یاده کړه که نه اخو به تاسو دا ریو دی غټه روزه ده که نه لکه د هغې حساب کتاب به هغه به جي تاسو ته پته لګي که نه لکه دې حساب سره ما چې داسې د یو 7,000 شروع شو نو سلام ها و زره که داسې کار دی کې موږ چرګ اچو که نه لپاره مې دا موږ قیمه دا به په 7,000 کې واچوو او لکه داسې وخت ښکاري چې بس لکه نارې غوښه پکې شته دا د 7,000 والا بل څه یا چرچرکې ورته به دې ویلو چې راشي تنور جوړوم روټۍ په شریکه پخو خو ته هم ښځه نه یې که نه یم چې په سترګو کې چینجي وشه ویلې په خپله په سترګو ړنده ده ما له دې راشي چې ما سره یو ځای تاسو ټوله غوړه ماله راولې که نه ماله ویم دا خو م لږه پوهوې که نه زه تا یو تپوس کومه ګوره وي چې ښځه وي چې پوزه یې نه وي نو غول به یې خوراک وکړه نه نو ته چې ته سمه خبره نه شي کولی بابا بله خبره دا د مشرانو خبره د رښتې ده یو چې یور شي نو سل تنوره اور شي دا خو د ما یور نه دا خو دوی که خو دومره غرغنډي دي چې ویم دې په تا کې ویم ټول کور دې په مهاغه شي ویم د مشر د کې تمیز نشته د کشر د کې نشته چې په کومه طریقه مشر سره خبرې کول تا کې غواړي خو شته که نه ته خو په سړیتوب را واده شوي تا کې خو عقل فکر ته زما خبره اوري سې مه وایه ورته داسې کار دی که نه یور شي خبرې دا خوی خو چې ورته ګوري نه تا کې سړیتوب شته او نه په ده کې شته او نه په خاوند کې شته ځکه چې په ما کې سړیتوب نشته دی کې خو شته که نه نو ته ورپسې تللی وې چې راشي تنور جوړوم خو دا نه ورغلی ما ته به دې بېږي ما څه کار ده چې زه به ورپسې تلم دا جګوله ما سره ټول پترس کوي دا غواړي چې ما سره ټول پترس شي ته م را سره خبرې نه کوې دا خاونه او خاوند مې د کوره وباسي د دې په ملټله زه پوهېږم زه په تا پوه یم بله ورځ خو زه چې ما وکتل نو لور سره په نغري غاړې ته ناسته وې به ته دې وي چې تعویضونه پې کومه پلانکې پې کومه دا ارمانونه به دې پوره نه شي زما یو سوال کوم چې ولې زما زامن دې ګورې ما نه جدا نه کوي ولې زما د ګوې د ړندو سترګو دقه وښکره
بس دا خدای مې ته وکړه زامن د کینم او خبره وسره وکړه خبره؟ چې کله دی خو بیا او کبد وي زه به ورته په کور کې دیوال وام لاړم دنه دیوال به وي ستا پلار یې نرسې دیوال دې ووایي چې زه ژوند یم دلینه ځه دغه خبره ده دغه د دې سره مله ټاله یې ټوله چې سر د باندې وګرځي ځه دیوال خو به وخو زکو تاسو ښځې وې خو زما زامن هم دلګان دي کنې پیمان چې سامن نه وباسي په خپله یې کومه تاسو څه کوم څه ووایه ورته اوسه بس ما خو چې دغه د خوندونه کینو نو به لږ بره شم نو څونه به بروف تاسو لږ راښکته شئ که نه جي زه به راښکته زه په 2000 به دې ګولې کې د غاټه 2000 مې هم د وس نه بار دي جي ما وایي که زه خیر دی داسې بس یو 9000 روپه والا دغه 2000 والا چې 9000 ته راشي څنګه به ها دغه لپاره موږ بیا څه کار نه کوو موږ پې لکه مطلب غوښه چې اوس ټماټر پسې واکو بیا دې مو نه کړه که نه نو تا مو نه کړه که نه ګوره لکه ته اوس شرم جوړی که نه لکه ته اوس مېلمانه هم راغواړې او ته پې کوم داسې چاپلین خورې دا خو سمه لانجه جوړه کړې ډېره بیا سي درکړو نو تاسو دې ګورئ ما خو ستا د بس شل مې د درې پاتې دي شل دې مې ده اوس په لا یو مې دي شابه دا دروغجن دي کنه ساتي مې فريسه کې مې رسول الله وکړه ها خیر دی ما وی چې خیر دی تاسو لږ راکوشي تاسو ډېر برابر خیر دی زه متاله د 2000 والا دې ته کوم اخیر 2000 والا خبره خو وره کنه ګوره ته په خپل حساب وکړه چې ستا به روجه په سونه لګي و خبرې پکې غوړي خشا دا په حساب وکړه چې دونه خرچه په نه راځي لکه ته سونه برابر خدای دې بیخ د دې زړې ښځې وباسي نیمه ګنټه یې د کړې وه 2 ګنټې وشولې اوس درځم او اوس درځم اوس درځم او اوس درځم او زه دلته په انتظار باندې وچ کړم او کارغانو را باندې غوله موکړل خو دا ښځه دا کارغان اکثر له په عاشقانو باندې خپله بقایا غورځوي په ما باندې روغورځوی په خیر لکه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی څه کوې کوم خو دې داسې دي او یا واو د شکارو که دغلته په لاره کې به یو زیړې بورخي والا ښځی که نه نو خو را روانه وه خدای دې کور ونه کړی وران که ورته ووایه بیا غمیراجان د دلته ژوند دې سره ناستې دی په دا کار وکړه صحیح ده ولې نه ولې کاتې اصل دې سړی له پکار یې خو درګو مننه ډېره او ته یې څوک دا راته ووایه تاسو ما نه پېژنې نه که نه په لومبي ځل مې په دې کلي کې ولیدې زه غوزل کې ښار کې سبق وایم کاکا ها ها جابرې بیګون والا نه دی ها همې والد صاحب دی که نه خو بیا خو غر کې لکه ته خو ډېر د بېکاره خاندان یې ګورې خفه کېږم داسې وایې کاکا دا څنګه خبرې کوې مړه ډېر د بېکاره او بې نسله خلکو خاندان نه راوختلي ما خو دلته به د عزت کړی خو زه سره ګوره ډېر په مینه لګیا یم خو سمه وخوځه وراسه کې نو په مینه راته زه مې یم چې لکه ته ټیک یې تا باندې وټه نه لګوم په دا خاندان دې ټیک نه دی زه خو یم واپس ستا هاسټل ته لاړ شم مړه دې کور ته مور زه خو ګناهګار د خدای تعالی یاره کاکا که نام اورې ملمیم ګینې اوس مې دله دا بوتاړ و په ایمان مړه تا خو لکه داسې ښکاري چې په سینما کې دې ښه فلمونه کتلي سبق مبق دې نه دی ویلې او د شهید خان فلمونه دې کتلي دي هغه ډایلاګ کې نه والله تا فکر کوي نو بس زه پوه شوم ستا د اندازونو نه زه پوه شوم داسې کار دی 2000 والا دې کې چې کوم دی زمونږ چې مې لګي نو هغه تقریبا د 1900 روپو لګي که نه دا چې موږ په دې کې غوښه خو بیا نه دي که نه غوښه نو خو خبره وي په دې کې چې موږ دا شوشتې او دا کلمات یو که نه تقریبا چې بازار زمونږ 1200 روپو دا راځي ودی او 1200 دا شوي 1200 او تقریبا په دې کې چې موږ روجه ته تقریبا سره 2.5 روپو روجه پکې راځي که نه ټیک شو او نو به دا موږ چې کوم دی په دغه باندې دغه تیارو زمونږ دغه دیګ 2000 روپو پر تیارېږي لکه خشاک مشاک او بس بیا غوړي مړي لکه دا ټوټل تقریبا شوي دی خو ګوره که ته شی دی نو ګورې زه سواتې ما وې بل راغی چې د هغوی نه تنګ و چې ته پکې لار راغلې ښه زما خبره واوره سیستنې ما ته ماړه وه یو خبره درته کومه هغه زنانه دې ولیده نو ورته ووایه رښتیا خو زه ته ورزه ته ورته سمه وایې دا جاپنیز وی کنه او کنه زه لپاره خو لګورې بیا داسې واقع خو ماشه مړه زمونږ ورور یار او مشرې بده خبر ده والله دې مړ ته شربت به باندې اوس کوم ایمان ده الله دې خوشاله ساته خو ګوره خیال کوه بیا صحیح ده آینده دپاره تاسې د جاپنیز وي دی نو دا ښځه خو بېر د ترور کې د ښځه چې غول مې ورته نه دي خوړلي د دې نظم چې د پلار رانولي بې شرمه سړی دی 2000 او مطلب 3.5 روپۍ شو که نه ما وایي داسې شلې چې په دې خو دونه خرچه نه راځي ما موږ به کور کې په پتیله کې پخه کړو څنګه دی پخه دی ستا ګوچې یې روجې وباسه نه خیر دی دا خو زه وړم دا خو ستاسو د لاس نښه راځي که نه ما ټولم دا نورې ما ته پته وه ستاسو د لاس نښه وځي دا خو به مې وړې وي که نه کیا سمه ځه ولا سپین ورپسې کا ورپسې کړه ځه یا استاد ما ته پته وه چې دا داسې کنجوس چې ما ګوتې کې روجې وانه چوي
سوکم خدایا کور نه د سم لنګر ده ټول کارونه د ما په سر دي ابله بوبه خو بې مټیزه لاړه ده مور کره ناسته ده خامن وله رنګ پرنګ چاولې راوړي او خېټه پې مړی هم مې خامن سروالی بروالی ګرځي هم د ما په کور کې سر تندې نه لګېر ټیم بس کټرې نه ترکارې نه پخوم او په تیارې ته ټول ناست یو دی چیرې خوشحاله مشه خو خدای د کوره ربرغه مه که مالګه پکې کمه ده په سکولو د ټوله ختم بالټې د ټول چپکو یو زویا خېټه دې نه سم تنور ده چې سړی به مې څه ټایم رسي ګینټه یې تېره کړه چې سړی راځي زوی به پکې څه نه برېږي چې نه نیمبو د هغه ځای نه ته ګورم ټول بالټي دي او دا تر ما ډېر ځای پورې رالېږلي وو بالټي راکړه ډېرې تباه که نه سنډا تو خو سنډا یې هغه سره سلی خو اوس په بالټۍ پې باړې یو ما هغه ته نور کار کوو ممې ورته وګوره بالټي ټول په بس خیر ده لګېده هغه داسې بس چې ته زناور ده ځناور نه دغه راغلی هغه چې ګوري یو پلو چوکي دا چول بیا د شنو چوکي ښځه پاسه ته څه له راغلېرله بالټي چې اوسم دا چې نیاز بین کې بیا ته نه ګورې خو سره په سوکانو شین کم چپ شه ګورې قدرته زمونږ په ټنډي کې میرا شپه نشته ته ورته وګوره اختر سبا دی او ته دوی د کسوټو کو په سبزی باندې او په دې څه باندې د مور ښځې رس کاټو وای جاپورې بندیا الله ته ماله پرورولې کې راکولې نو د ما ښځې ته وګوره ته ورته وګوره بیا هم کو بدرنګه را کوار سینګره خو بیا هم نغري ته خو ناسته را که نه یاره خو وای جاپورینو الله مې دنه خلاص که هر ووري ما ته ډېره ګرانه پرېوته بس ته که نه خېټه به دې خرابه شي که نه نه رالې سړیه ته خو باجې بچې کېنه ښځې د منډانو یې پکې څه نه و هوا یې پکې والې و که ته ورته وګوره نو څوک م چې دا ورته کېناستو یې دا زه لړمه مې لړی یو هغه دا ګیلاس خو وله ویر که که نه یو ګوټې راکړه دا اول سړیه ګرمي به دې شوي اوس که زمونږ نه سپېرې ټنډي ته ته وګوره یو زوی راله خدای پاک ښه د چینار په شان راکړو هغه بل یې داسې راکړه ته به یې کړو شملو نه چاکوچ روغ کړي او بیا پینور لګېدلي بیډلي تو هم داسې ښیي چې غږ ورته نه کوې نو رمستېږي به د باندې دا خو ما ته هم نه یې تلې نو ته اوس کوم خوا تلې نو ما ته خو هم نه ده تلې ښځې په شرمونو باندې دی شرمولو نو ما ویلو شرمولي دا تو وایه که نه چې تا را فیصله ښه کړې ده ښه خود مې ښه کړي ده تا ته خو ما په هغه ټایم سره ووایې خو تا د ما نه منلو تلې ده لاړه ده دا ورته ټولې خبرې مور ښیي مور به ته ښایي خو دا د ما ومنه چې قرباني ورسره ګورې شریکه نه کوو نو بس اوس خو سبا اختر دی نور پکې ټکې وای هغوی به مور ته هم واستوي پروجونه به هم ځان له ډک کړي او موږ به بس دغه کې لاړ شو ډنډ کې دا وګوره که نه څونه سبزی نه ده راوړي تا د سټ نه وځي هر څه ورڅه کې مشري نه ده دا مشري په کور کې ډېر ګران کار دی دا مشري ده لزه پالما مړوم خو صبر وکړه چې زه درته څه یم بس ښه کوه خبره وره بالې پرېښوده خپله تړې ده نو وایه بچې ته لورې پرېښوده نو ته ورته څه وایې نه چیرې چې لورې بوټه نه راکوي کور کوټې ته ډنډه کې خرې ده او تا له څه ډکوي ډالر نه راکوي ډالر یې چپ کا تړې دی راوړه لکه غوړي راوړه ور واچوه لږ لږ ور واچوه ما ته وایه ښه دې کې خو یې مال که نه دی ورچولي دا استاد دي زما څه کار دي زما هغه دیګ یاد دی ښه که دې ورچولي که نه دقه تاوده غوړي در باندې اچوم نه نه استاد خو دا سته که مې وراچولي هوښیار شوی یم خبر صحیح دی استاد صحیح دی داسې کار وکړه که نه دا به دغه بازار ته ولېږې که نه یا راټولو او بچویل دي پیکانې په لګړو کې خرڅوي او هغوی ته به یې حواله کړي A1 روجه راغلې ده ښه صحیح ده صحیح ده ښه او کو دا وګورې غټ ګاټ دي دې ولې خلک راځي
وړې لېږم ښه پاسه واچو چې سورې برابري لکه سوچه غړوې په تاوکه بس اوس مړه په دې سب کې ده مچان ولدان شي ښه او کا غوړې پاک دی ښه راځه ولګاو بس لوډر کې دا واته یو سوال ښه ضرور جوړم ها صحیح ده ستا دې غم مه کوه موټر والا راته وکړه د جهاد ډېر موټر چاته راکړي چپ شه زویه تره دې دا ته دا خبرې مه کوه مشرانو ته دا خبرې نه کوي که نه ګوره چې هغه لوري هم کنټرول کوي تا پسې ټوکو لوري ما پټې خنډاګانې کوي ولې دې څنګه رو څنګه خټا پټې به کوي تا پټې کوي چا باندې کوي نه ته ټوټه ته وګوره یم دا سبزي دې راوړه که نه کچا ګوټې مړه مې نه یو دې ماته نه خیر ته ماشوم ده یم سړیه دا سبزي دې راوړه که نه د دې نه اوس څه پرې کوم او څه خپلې کمرې کې کېدمه دا ټکار وکړه که نه چې غلی ورشه که نه او پلاټ مې نه پلاټ مې غلی غلی غوږونو کې واچوم یار ساغرې خاوند مې کوي سبزي یې راوړې بادرنګ یې راوړې دا خبرې وړه غوږونو کې واچوه او یم برته ورشه 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 زه سره اعظمه هغه یې ناستې او نیام ډکه که ښه ټول ډکه ګورې دغه دوه شیطانان نه دي داسې دله ټیټ کوم خو صبر وکړه ټول کار د دوی دی چې دې خورا کړم چې ما لږ لنډ دا نسکاسو کاله به یو شان جوړېګانې راوړم وره به جوړي لوري باندې د واسکټ بټن نه نه جوړېږي ټام لا واسکټ اچولې دی تاسو به تخیل خبره کا چې څوک کوټه خې تا ما ګپ نه لګاو دا تخیل د دې ګل ته تخیل ګپ مې لګاو کنه دا د دې ګل چې کوټه د دې راشه لکه څه چل مې را باندې وکړو بیخ بنیاد دوره تاسو وره خیر شه ولې بچي ولې وړي بیا نه الکو هغه ولې دی بیا ګورې نه ولې دی نه مې وایي وای نه وی وی ولا وره پران مې شغلې ور دوه وره نه ولې نو کپړې کاکړې کنه ته وټا ګوډا کومه بل وټا کټي نو ما شوم نه کنه پرې ده کنه ته خو د کار وسګان نه ما چوم نه انا سیګارټ ما چوم مرادي ما شوم سیګ ولا تقدر نجتلي بورقي تيران ميدي نو دیوانه ده کنه ما زنی کار کوي خدا خو پیژني نو خامخا پیژني دیوانه څوک نه پیژني کټکلا بینده دا سودا له پیسې باقي پیسې راکې شابه کومه سودا یې سونه ورګنو دا خو ما سبا کې خپل ورکړي دا بټانه ولټالم ولې؟ دا نه کوي دا یغه پیسې کولی کوداسي کوي کنه نو جاپوري را میدان دا که جاپوري ته واجی را کټکټ مو نو جاپاري خو دی ګونو پاسې وګرځي او کوله تعالی کټوي او نو ټیک ہے تک کوټه کې سامان راوړي دي کته پینډه راوړي دي زما جاپاري کینو ما او ته قصبګری کې دا څه وکړو استادي د دې ویمه مې یو ځای چې تا ته وایي چې په ما د زو کار مه کوه دې په ستر ګون ته ستاسو مو څه کومه بیٹھی دا دام ویرونه یو ځای کوي نو پته نه لګي کار به شروع وکړم حضرت کار دا بیګا یې کنه یو تالیس پر کې واچو لا خېټه دې لسی مخه صحیح ده استادي دا یو په یو شابه شابه باټو دته څونه بګو دې تاسو ورته ته چې ګور یو کور راځي هغه شو وته خوي پلارا کوډېړنی مونږ سره کنه بس تا غټه وړه ښه چاته ولما زما زما کور دی څه چې زم هغه بکیږي څنګه تا کوډې نه ما خدي پسې نیم لیکلې دي نه یو مر لازم دي دا کوټه کنا ور پینس پینو مې مرا ولا سپینو ما سره نه ته ما پلان کو زستا پلان باټي کنه باټي کومه پورې خپلاره نو بس بیا خپل مخ وځه وای او زم پلاره نو چې پلان هو ته زمانه کښلی یا یو ټاګو دا رنگ برنګ چې مې وروړي دي اته ګنډې ډرامې په موږ پسې جوړ کړي دي په خپله خو بدنام خلک یم دا څه کېږي ورګه مور تا سره خبرې کومه تا ته مې خبره کوله لوی چاچی وایه چا سره لګېږي د مور سره لګېږم ها خبره مې دا کوله دا خو مړ داسې ځان په نالت کړې ده تاسو خو دواړې ترلي یې که نه داسې دواړه خپلو کې ویلې جنګ جګړې کوئ نو زما څه کار چې جنګ جګړې کومه اوس مې پلار د پړتناسو راله ستا هغه چرنۍ لور ورته لګیا ده پسه پسې ورته کو چې لور دې دا کوي په موبایل خبرې کوي او پردو سړو سره خبرې کوي ته چا سره کومه نو خیر ده ګوره دا ترلي چې وي دا خو دواړې خویندې وي نو چې تاسو داسې غوبلې په کور کې کوئ نو دا خلک پر پورې خنداګانې نه کوي زما ته د خور په رنګ ګورم خپله سکه خور خو هغې کې د خور دغه شته دي چې خیر د هغه د نه مشره ده چې هغه ته یو خبره کوي ته پې خیر د غم غرض پې مه کوه تی ځان ته رانږدې کوه زما مور هم ستا نه مشره ده په کار چې ته هم زما د مور قدر عزت کوې خو ته هم ورسره بس
دونه جبه دې ورپسې راویستي یو وایي تا کې خو بلا کارنامې دي تا پورې خو لکه د مورګز ژبه ده زه د ښې ته راکاږم او ته بدې ته زور کوې زه دا نه ویم ما پورې ژبه نشم ما پورې وړه ژبه راخه سمه دمه یم خو ستاسو کارونه ټیک نه دي ښه د مونږ کارونه ټیک نه دي د تا او د مور خو دې ټیک دي که نه زه خو دله اوس رالم زه در سره جنګ نه کوم تا سره زه جنګ نه کوم زه درته یم چې تاسو دواړه خویندې یو خلک په ده پورې خنداګانې کوي جګړې مه کوئ چاچي خپلې لور ته راوست کړه لږې راسره کښېنه به سمې که راسره هغه به زه پوه کړم خو جګړې به سره ته مه کوه زه ورسره نه کوم زه څه لیونی سپی خو نه یم چې سره به جنګ شر کوم جګړې خو سپي کوي بس دغه خبره ده دواړه یو بل ته د خویندو په نظر ګورئ لوبې کوئ ودونو له خادینو له دواړه یو ځای سئ دقه خو زه هم ویم که ټول مالت راپسې په دیوالونو ودرېږي د روزانه چې که جنګ او شري لکه رسپوی یو بل کې خولې ورکړي تاسو دواړه خپلو کې دغه اتفاق یو شانتې ساتئ او زه او مور که دې لګې یو نو بس هغه مونږ دواړه یورې یو مونږ خیر د نن جګړې او سبا بیا ومغه یو دغه سوچ خو ما هم بېګام کولو که نه کټ کې پرته ومه نو سوچ مې کولو همدا وګوره دی یو بل کې د غري نو مونږ خپل بچي یو بل کې سلب دشمنانو کوي سلم سوځوي یو بل بس تا ته چې ما څه وایي په دې باندې دغه وکړه مازغه دې پې ځان له پوه کړه زه سم اودس چاردام کوم موس ټیم ته ته هم پاسه مونځ وکړه صحیح ده زه هم کوم چاچي زه خوشحاله شي